تازه خبرغور کې لسګونو ښځو د نظام او افغان ځواکونو په ملاتړ وسلي راپورته کړي. غور ولایت کې لسګونو میرمن د نظام په ملاتړ وسلوال پاڅون کړی دی. دوی پرون یکشنبې په ورځ د دې پاڅون پر مهال وویل چې له امتیاز پرته د خپل هیواد سیمې، کلي او کور ساتنه کوي. پاڅون کوونکو میرمنو وویل اجازه نه ورکوي چې د طالبانو توره دوره بیا تکرار شي. دوی چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده د طالبانو په وړاندې له افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د غور ولایت د دغو میرمنو وویل چې د اړتیا په صورت کې به خپلو امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د خپلې خاورې په کلکه دفاع وکړي. پاڅون کوونکو زیاته کړه چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي څو د دې هېواد د تېرو 20 کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي او یو ځل بیا افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېل شي. د غور ترڅنګ دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاڅون کوونکي جګړې ته تیار شوي او د افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په وروستیو جګړو کې د ځینو ولسوالیو د سقوط خبره کړې، خو کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو شمېر سیمو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسوالیو له مرکزونو څخه په موقت ډول بل ځای ته لیږدول شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان وایي چې د هېواد د ځینو ولسوالیو بل ځای ته لیږدول د سقوط معنا نه لري. آریان زیاته کړې چې یو شمېر ولسوالیو څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته تللي او د سقوط اوازې سمې نه دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.